شهزاده شاهد د 1.5 ډالرو مقابل کې عبدالله ته قسم ورکړی دی. مخکنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسي جرګې مخکنی غړی شهزاده شاهد د 1.5 امریکایي ډالرو په مقابل کې قسم ورکړی دی. د سترې محکمې یو پخوانی غړی چې اوس یې هېواد پرېښی او بهر کې اوسېږي د نوم نه ښودلو په شرط صیحون ته وویل عبدالله عبدالله لومړي ده ته وړاندیز کړی و چې طیاره به ورته چارټر او هېواد ته به یې راولي تر څو د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو په ورځ ورته د 300,000 امریکایي ډالرو په مقابل کې قسم ورکړي، خو په وینا یې چې د پیسو دغه وړاندیز یې د ناقانونۍ له امله شورلکه رد کړه. د هغه په خبره عبدالله عبدالله اړ شو چې له دې وروسته د قسم ورکولو په خاطر د ولسي جرګې پخوانی غړی شهزاده شاهد د 1.5 امریکایي ډالرو په مقابل کې وټاکي چې هغه ورسره ومنله. سرچینې زیاته کړې عبدالله عبدالله د په شمول د سترې محکمې ټولو پخوانیو غړو ته وړاندیز کړی و چې د پیسو په مقابل کې قسم ورکړي، خو رد ځواب یې ترلاسه کړی دی. بلخوا سرچینې څرګنده کړې چې د ثبات او همپالین ټیم پر دې متفق و چې فاضل احمد منوي به د ډاکټر عبدالله عبدالله ته قسم ورکوي، خو د عبدالله عبدالله ټینګار بیا دا و چې یو نفوذي پښتون باید دغه کار وکړي تر څو د پښتنو له نفوذي اپشن څخه ځان ته د مشروعیت کړکۍ په اسانه پرانیزي. خو په وینا چې داسې کس یې ونه موند او اړ شو چې شهزاده شاهد ته مخه کړي. د ثبات او همپالین ټیم مشر عبدالله عبدالله د تیر کال جمهوري ریاست ټاکنو کې شاوخوا 90 سلنه رایه ګټلې ده. عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیسیون تورن کړی دی چې شفافیت یې په نظر کې نه دی نیولی او په ناقانونه توګه محمد اشرف غني د جمهوري ریاست ټاکنو ګټونکی په حیث اعلان کړ. له محمد اشرف غني سره هم مهال عبدالله عبدالله هم د لوړې مراسم ونیول او ځان ته یې د ولسمشر خطاب وکړ. دا په داسې حال کې دی چې د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې د امریکا په شمول د ګڼ شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.